ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي که طالبان زموږ خبرې ومني نو پرمختګ به وکړي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام طالبانو ته رالېږلی او مهمې غوښتنې ترېنه کړې دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د طالبانو په وړاندې یو مهم پیغام ورکړ. هغه وویل که طالبان غواړي چې د افغانستان د پرمختګ او نړیوالو اړیکو ښه والی وګوري نو باید افغان نجونو ته د ښوونځیو پرانیستل تضمین کړي. غني زیاته کړه چې د افغان ښځو او نجونو تعلیم نه یوازې د ټولنې لپاره اړین دی بلکې د نړیوال اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سیاسي مشروعیت لپاره هم حیاتي دی. هغه وویل که طالبان په دې برخه کې مثبت ګامونه واخلي نو نه یوازې د افغانستان داخلي پرمختګ به وشي بلکې د نړیوالو هیوادونو ملاتړ به هم ترلاسه کړي. د غني په وینا تعلیم د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیز دی. د هغه په باور د افغان نجونو ښوونځي بندول یوازې د هیواد په تعلیم نظام کې نه بلکې د ټولنې په پرمختګ کې هم لوی خنډ دی. غني زیاته کړه چې د افغان ښځو او نجونو تعلیم نه یوازې د ټولنې لپاره اړین دی بلکې د نړیوال اړیکو د ښه والي لپاره هم دی. د غني په وینا تعلیم د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره یو مهم رول هم لوبولی شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره تان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.